امریکا کې یو ښځه ده مسلمانه شوې ده، هغه خپل تاریخ لیکي. وایي چې زه په امریکا کې په یو سټور کې نوکر وم، عیسایانو، او ما سره یو هلک په دې سټور کې بابو د پاکستان مسلمان و، موږ دواړه په سټور کې. وایي د دغه هلک او زما یو بل سره دوستانه شروع شو. زما دوست شو هغه هلک. امریکا کې دا بوای فرینډ او ګرل فرینډ دا ډېر زیات، دا مې هلک دوست دی، دا مې جنۍ دوست ده. نو موږ ډېر ښه یو بل سره خوشحاله وو. نو د هلک ما ته وایي چې ما تا یو بل سره واده کوو. وایي ما وایي چې زه به مور پلار سره مشوره وکړم، اگر چې هلته څوک مشورې هم نه کوي. نو مور سره مې مشوره وکړه، پلار سره. مور پلار راته وایي چې بچې چا سره دی واده خوښې وکړه، خو دا پاکستاني دی او هسې نه چې د پاکستان ته دې بوځي، او یا هسې نه چې خپله فایده درنه والي او سبا لږه بوډۍ شي او بیا د طلاق دله درکړي، بیا به څه کوې؟ نو وایي مې چې زه به په یو څو شرطونه ولګوم. نو ما د هلک ته وایي چې یو څو شرطونه دي، که دا منې واده در سره کوم او که دا نه منې نه کوم. یو شرط به دی چې ته به تا سره نه اوسېږم، ته به ما سره زما په کمره کې اوسېږي. د فلیټ جدا ځای کې او زما فلیټ جدا ځای کې، ما سره به زما فلیټ کې، هلته فلیټونو کې خلک اوسېږي، ما سره به زما فلیټ کې اوسېږي. یا هلک ډېره ښه. دویم شرط دا دی چې ستا به خپل مور پلار رونه رشته دارانو سره تعلقات ختمې، زما رشته دارانو سره به دې تعلقي. وایي هغه هلک وایي دا ما ته منظور ده. دریم شرط دا دی چې ته به ما ته دا نه وایې چې مسلمانه شه، زه به تا ته دا نه وایم چې عیسایي شه، ستا خپل دین زما خپل دین، خو زه به د اتوار پر ورځ خپلې ګرجې ته ځم، ما به بوځې، ما به ګاډي کې بوځې. ته مه کوه عبادت، زه به خپل عبادت کوم، په ما به دا پابندي نه لګي چې ته ګرجې ته ولې ځې. وایي دا شرطونه د هلک را سره ومنله، واده مو کړه. دا هلک وایي زه نه راینام مسلمان و، ما له قرآن شریف نه راته، ما له مونځ نه راته. وایي دا هلک وایي ما به یو اختر او بل اختر مونځ کوه په امریکا کې، او جماعت به هم ډېر لرې و، هلته جماعتونه لرې وي. وایي زه به دې لمانځه به نه تلم، خو د اختر په لمانځه په بهانه به لاړم، د خپلو دوستانو سره به ملاقاتونه وکړل. وایي د اختر مونځ هم ماله نه راته، خو چې هغوی به ټیټېدل زه به هم ټیټ شوم، لاسونه به مې پورته کول، نه قرآن راته نه مونځ نه په مانځه پوهېدم، بس هسې براینا مسلمان وم. د پلار مې مسلمان دی او مور مسلمانان. امریکا کې دا قسم مسلمانان ډېر دي. خو چې ما کله واده کو او زما خپل سامان دی جنۍ کله منتقل کو، نو ما سره یو قرآن شریف و پلار را کړی، په رومال کې تړلی، همې ځان سره وړی. وی یو ځل 3 کاله وی زما وره دی جنۍ یو بل سره تیر شو او ډېر د مینې ژوند هم تیر شو. وی یو ځل زه د خپل کور ته رالم، دې فلیټ ته. وی زما د ښځې خاطروب راوستی، دا کور یې صفا کړی، دا کمره. نو زیاتی چې کوم لیټریچر او اخبارونه رسالې هغه چې وګوري مونږ خلک په یو طرف ته غورځوو، هغوی دا خیال نه ساتي، هغوی یو ډسبینې ډېرانې هغې ته وغورځوي او بیا دا کمیټۍ والا راځي هغې وړي. نو دې هغه کمره صفا کړې وه، زیاتي رسالې اخبارونه چې دا کوم کتلي فالتو هغې لاندې غورځولي. نو ما هسې خپل شوکیس ته نظر شو، الماری ته، یا قرآن شریف پکې نو. نو ما دې ښځې نه تپوس وکړو چې ښځې دلته کې د ما یو شی پروت و رومال کې تړلی. وایي ما ته وایي چې او تا نه کته دې 3 کاله کې تا ګوتې نه دي وروړی. نو ما فالتو څیزونه غورځول، نو ما وایي دا هم یو فالتو شی دی، نو ما لاندې ډسبیل ته ډېران ته غورځولی. نو دا هلک چې دا واورېده که نه، وروڼه ګورې مسلمان که ډېر ناقص مسلمان وي، خو د خپل خدای او د قرآن په بېعزتۍ او د پیغمبر په بېعزتۍ دله غوسه ورځي. دا ده که نه ده چې څوک اعلان وکړي چې د ناموس رسالت تحفظ دپاره جلسه ده، نو د هرې پاټۍ والا بیوځي. که څوک وایي چې هغه کلي کې د قرآن شریف بېعزتي وشوه، نو که چا له قرآن ورځي که نه ورځي، خو هر سړي کې جذبۍ کې دا ولې وشوه، داسې ده که نه ده. نو دا هلک چې دا خبره واورېده چې ښځه ما قرآن شریف ډېران ته پرېوه، دې په 4 یا 10 چت کې کمره ده، د هغه ځینې یو منډه په پوړو کوزېږي او لاړه هغه ډېران لټۍ لټۍ قرآن شریف پکې راووت. چې راووت د خاورو دوړو ډک دی، هغه رومال یې ترې لرې کړ، سنډې او د سینې پورې ونیوه او د هلک له ژړا وره ده. خدایه زما د برکت نه نن زما قرآن ډېران کې پرېوت. دیو جاری بره راوخت، دا ښځه پوه شوه چې دا څه د موبایل دی او که څه قیمتي شی به غورځولی دی. نو د ښځې د هغې کړکۍ کې ورته ګوري چې زما دا خاوند دي دا څه شی دی.
چې دې بره راوخت دا ښځه ورله ورته غاړه وته وی خاوند سړیه ما معاف که زه معافي غواړم ما ستا مقدس کتاب غورځولی دی معافي غواړم که ما ته پته وی ما به نو غورځولی دا خاوند ورته وی نه ستا غلطي نه د غلطي زما ده که ما په دې 3 کاله کې اسم راغشتې و ښکل کړی مې نو تا به نه وې غورځولی که ما ورته رومال څنډلی وي تا به بیا نه وې غورځولی که ما لوستلی وي تا به بیا نه وې غورځولی خو دې 3 کاله کې ما ګوتې یو نړی نو تا پې د فالتو شي ګمان وکړو چې فالتو لټریچر دی ډایجسټ دی فالتو رساله ده که ما لږ هم دې ستا مخکې دې عزت ورکړی وی دا به تا نه وې غورځولی دا زما غلطي ده اجنه ورته وی نه ستا غلطي نه زما غلطي ده پکار دی چې ما دنه تپوس کړی وی چې دا فالتو دی که نه دی ما بے تپوسه ولې وغورځوم که زما د مقدس کتاب انجیل تا بېعزتي کړی زه به خفه کېدم ستا د مقدس کتاب بېعزتي مې وکړه نو ته پې خفې زه دنه معافي غواړم دا سړی ورته وی ښځې وی تا ته څه پته ولګېده چې دا زما کتاب دی دا خو رومال کې تړلی دی وی سړیه نورې خبرې به وروستو کوو راځه ته ما خپل ملا له بوځه زما په ملا څه کې وی زه مسلمانېږم ایمان راوړم خذی ولی ایمان راوړی څه چل شوی دی ما خوشحاله زه خفه شم وی نه تا چې کله منډه کړې نو ما وی چې ما څو غورځول قیمتي چې دا خاوند په منډه روان دی نو دې کړکۍ نه مې درته وکتل نو چې ما دې کړکۍ نه وکتل قسم دی ستا د دې کتاب نه یو رڼا راوچته شوه را روانه وه او زما په دې سینه کې دننه ورننوته ما محسوس کړه چې دا د مسلمانانو کتاب دی او دا رښتینی کتاب دی هغه رڼا زما دې سینه کې پرته ده اما مجبوره چې شا به فورا ایمان راوړه د اسلام حق مذهب دی دا قرآن حق کتاب دی شا به ما خپل ملا له بوځه نورې خبرې رستو دی وی لاړو هغه جومات چې 3 کاله مخکې پکې ما د اختر مونځ کړی و هلته لاړم خلک هم حیران و چې مونږ وی دا سړی اکسیډنټ کې مړ دی که څه چل دا څه شو ورلو وی د ما هغې ښځې د هغه ملا صاحب په لاس بیعت وکړو خدای مسلمانه کړه او وی زه برای نام مسلمان وم ما له مونځ کلمه تلاوت نه راته وی امام ایمان تازه که خدای زم سوچه مسلمان کړم دا ښځه وی د هغې اخیري عجیبه الفاظ دي وی په ټوله دنیا کې واحد زیمه چې نه ما له چا د اسلام دعوت نه دی راکړې چې مسلمانه شي زه په اسلام په دعوت خفه کېدم نه ما د قرآن شریف ترجمه کتلی ده ټرانسلیشن نه مې اسلامي لټریچر کتلی دی نه مې چې د مسلمان ملا تقریر اورېدلی دی وی په ټول ورلډ کې په ټوله دنیا کې واحد زیم چې صرف د قرآن شریف په کتو خدای زه مسلمانه کړی ټیکساس یو سټیټ دی په امریکا کې هغې ښځې ټرسټ جوړ کړی دی یو اسلامک ټرسټ هغه ښځه خدای د دې نه پس مسلمانه کړه د قرآن شریف حافظ هم ده او نن د قرآن شریف عالم هم ده هغه برای نام مسلمان د هغې د برکت نه نن د قرآن شریف حافظ هم دی او د قرآن شریف عالم هم دی او د هغې په ټرسټ کې او وایي زمونږ په ټرسټ کې دا فایده ده چې وي په سوونو یهودیان او عیسایان خدای پاک زمونږ په برکت مسلمانان کړي دا د قرآن برکت دی موږ له چې خدای کوم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قرآن لویه نښه ده د قرآن عزت وکړي عزت د قرآن شریف دا هم دی چې ته تې رومال ته وکړې دیم عزت دی چې ته ښکل کې دیم عزت دی چې الماری والا جوړه کې دیم عزت دی چې ته ورته په خوشحاله نظر وګورې خو دی مقصد نه دی عزت دی ثواب پکې شته خو مقصد نه دی مقصد دا دی چې ته تلاوت وکړې مقصد دا دی چې ته په معنا ځان پوهې کې مقصد دا دی چې د قرآن په مقصد ځان پوهې کې ځان د قرآن حافظ کې عالم کې په ترجمه ځان پوهې کې او عمل پې وکړې قرآن شریف کې الله فرمایي وهذا کتاب دا یو کتاب دی انزلناه موږ نازل کړی دی مبارک د ډېر برکت کتاب ښکلول برکت ثواب هسې کتل برکت ثواب الماری جوړول برکت ثواب سینې پورې نیول برکت ثواب تلاوت برکت ثواب حفظ دیو کدا برکت ثواب عمل برکت ثواب ایمان دی په قرآن راوړو برکت ثواب فتبعوه الله وی د دې تابعداري وکړئ او زمانه ویریږئ زه به د باندې رحم وکړم نو قرآن ډېر د برکت کتاب
ډېر د عزت او د خیر کتاب. دوه نعمتونه موږ له الله راکړي چې دا په مخ د ځمکه د چا نشته. یو د قرآن په شکل کې لوی نعمت، یو د رسول الله مبارک په شکل کې لوی نعمت، د بل څه نشته. انبیا ټول ګلونه دي، ګلونه. انبیا ټول د هدایت رڼاګانې دي، رڼاګانې، خو د حضور پاک مرتبه په ټولو کې اوچته ده. کتابونه د قرآن شریف د علاوه چې کوم اصلي شکل کې الله نازل کړي دي ټول د هدایت رڼاګانې دي، خو د قرآن په شان بل نشته. دا نعمت مونږ الله راکړي، دې نعمت قدر وکړو. ولې خپلو بچو ووایه څومره خوند کوي دا ماشومان بچي چې نن یې ختمونه دي، څومره خوند کوي دا ماشومان په دې پوچینۍ خوله به لګوي او تلاوت به کوي. که پلار او مور یې جمدي وي ثواب، او که پلار او مور انسان نمري نو قبر کې به پته لګېږي. بیا مخکې ورځو کې یو 2 کاله 3 وشو تقریبا، د چا بوتلم یو ماشوم دی زما خورایې دی، حافظ شوی دی، اخري صورتونه ورته ووایه. زه ورسره لاړم، یاره ډېر ماشوم بچي لکه دا مخکې چې ما ته ناستې پوټینې بچي، مې د حفظ وکوي. حیران شو تره کوټې بچي، ویله د پلار مړ دی، مور یې مړه ده، یتیم دی. ویله د مور چې کله مړه کېده نو دا ماشوم یې راونیو، دې سینې پورې یې ونیو او دې رشته دارانو ته وایي چې زما یو وصیت دی و پوره کوئ. که زه جمدی وم نو ما په دې بچي قرآن یاد او حافظ مې جوړو، خو زه مرم او ځن کدن مې دی، نو دا زما وصیت دی چې زما دا بچي به حافظ کوئ چې دې قرآن یاد کړي. مور یې مړه شوله دی، ارمان کې لاړ. نو یې موږ اقا 40 نه پس راونیوه او یو حافظ ته کېنو چې دته قرآن یاد کړه. څنګه چې خواري ورسره وکړه چې دې قرآن یاد کړي. وی عجیبه دا ده نن یې د مور کال دی، یو کال پوره شو، نن یې د کال ورځ ده او نن دته خدای قرآن هم یاد کړ. پوره تمنا ارمان مدد خو الله کوي. بیا ما وی بچي اوس به دا مهرباني کې چې ته به ځې او د مور د قبر خوا کې به دې کښېنې او تلاوت د قرآن شریف به کوې، د مور د هغه ارمان ورجېږي. د دې سیس پته به په قیامت کې په قبر کې درته لګي چې زما بچي زما نه وروسته قرآن خان پاتې دی، هلته دې اسم نه پکارېږي، د دې بچي دا تلاوت پرې پکارېږي. په قیامت کې به یو شی نه پکارېږي، د دې بچو دا تلاوت به پکارېږي. نو خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کړئ، په ناظره هم او حافظان هم جوړ کړئ. ښه دې کې ستاسو فایده ده. او تاسو له خدای پاک خشته ښکلې عالم دی، مولانا زرنوز صاحب عالم دی، موږ سره دوره حدیث کوي. او شکر دی د قرآن شریف ډېر لوی خدمت کې څومره مخکې اوس دا ګڼ کسان دي فارغ شو، دله د سره همت وکړې، دله حوصله ورکړې، حوصله وله ورکړې او خپل بچي ورته کښېنوې او د سره مینه وکړې چې د نور هم خواري وکړي ستاسو بچو سره، ادب هم ثواب کېږي، ستاسو هم کېږي.